بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه مایکروسافت ورډ کې انزر ټاب کې تقریبا په فیلډ کې په فارمولو باندې خبرې کړې وې. جمع، ضرب، تفریق، تقسیم، میکس، مین، کاونټ، سم دې باندې خبرې مونږ کړې وې. فیصدي څنګه معلومو. دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د بلډینګ بلاکس ارګنایزر یادېږي. که ستاسو په یاد مونږه په اټوټیکس کې ځان دپاره یو اټوټیکس جوړ کړ چې کله به مې اسلام لیکل به راتلله. په همدې شکل که چیرې زه راشم دلته ځان ته یو کور جوړ کړم، ګوره کور به مې جوړ کړو. دا ټول شیان چې دلته ثبت کېږي په دې ځای کې که چیرې ته غواړې هغه ډیلیټ کړې دې ځای نه یو دانه ته ډیلیټ کولی شي. مثال په طور باندې زه راغلم ځان ته مې یو کور پیج جوړ کړ. څنګه کور پیج مې جوړ کړ؟ انزر ته راغلم، شیپ مې واخیستو، دلته مې داسې یو ډیزاین خوښ کړ، دا ډیزاین مې خوښ کړ، دا مې داسې رسم کړ، دا ډیزاین دلته راوست، صفحه مې وړه کړه، د دې مې یو کاپي ویستله. کاپي څنګه ویستل کېږي؟ کنټرول، تاسو ته مې ویلي کنټرول به ونیسئ کاپي وباسي. دا مې دلته راوست، دلته راغلم، دا مې روټیټ کړ، هورزنټل، ورټیکل، څه رقم دا روټیټ کړئ. مثلا ما په دغه شکل دا روټیټ کړ، دې ځای نور هم زه روټیټ کوم، داسې مې دا روټیټ کړ او دا مې راوړ تقریبا دې ته صحیح نه دی روټیټ شوی. دا به صحیح زه وایم مثال په طور همدونه صحیح ده. اوس دا ته غواړې ځان سره په حیث د یو کور پیج ځان سره ثبت کړي چې آینده کې دې نه ته استفاده کوې. نو دې دپاره زه څه کوم؟ دا مې چې جوړ کړو، سلیکټ کوم، دا کنټرول ای سلیکټ مې کړه، داسې راتلم به انزر ټاب ته، کور ته، ګوره دلته یو کمانډ دی په نوم د سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري. په دې چې کلیک کړو د چا په نوم باندې سیف کې مای کور پیج په نام باندې. ګوره دا کوم ځای کې سیف کېږي؟ سیو ان بلډینګ بلاکس. اوکې مې کلیک. په همدې شکل باندې زه راغلم، لیکل مې وکړو. زه ورته وایم چې کله زه اسلام لیکم ما ته د دونه لیکل راځي. دا مې سلیکټ کړو، راغلم انزرټ ته، دې ځای کې که ستاسو په یاد مونږ سره اټوټیکس و، دا مې اټوټیکس کې سیف کړو په نوم د څه شي؟ په نوم د اسلام سیف مې کړو. اوس چې زه کله صفحې سایز هغه کوم ولیکم، اسلام انټر کلیک کړم، 2 صفحې لیکل ماته راوړي. یوه خبره که چیرې زه راشم دلته کور پیج کې تاسو وګورئ هغه کوم کور چې ما جوړ کړی هلته پروت دی، چې په کوم ځای کې پروت دی دا دی، ګوره مای کور پیج په نام باندې. که دا تاسو وغواړئ ډیلیټ کړئ، ختم یې کړئ دې ځای نه، یو خو داسې نه کېږي چې رایټ کلیک کړئ دې باندې، ګوره ارګنایز اینډ ډیلیټ دې ځای نه هم کېږي. راغلم دې ځای ته، اټوټیکس ته راشه، ګوره دا دی که نه اسلام، رایټ کلیک کړه، ارګنایز اینډ ډیلیټ، خو اصلي ځای دلته دی. دلته چې راغلی بلډینګ بلاکس ارګنایزر په دې کلیک، چې په دې هم کلیک وکړو، ګوره هغه اسلام دلته شته که نشته دی؟ آی په نوم باندې بل چا یو بل شی جوړ کړی دی، مای کور پیج په نامه باندې هغه و که نه هغه دلته دی. ورته دا هم ډیلیټ کوم. که انزرټ کوې انزرټ کولی هم شي، که ایډیټ تغیرات پکې راوړي تغیرات هم راوستی شي. نو دې ځای کې هغه ټول کسټم او بلټن بلډینګ بلاکس چې په دې کمپیوټر کې جوړ دي هغه تاسو ته راوړي. کوم ډیزاینونه چې تاسو جوړ کړي هغه هلته پراته دي، ختمولی شي دلته. اوس دلته وګورئ موږ سره دا ډیزاین دی که نه دی؟ آسټن په نامه باندې یو ډیزاین دی کور پیج کې. دا که وغواړې ته ډیلیټ کې یا مکمل معلومات یې وګورې، دلته راشه کور پیج ته راځه، دا کور پیج دی که نه؟ کور پیج کې په نوم د آسټن دغه دی که نه دی؟ هماغه ډیزاین. انزرټ کوې تغیرات پکې راوړې یا ډیلیټ کوې ستا خپله خوښه ده. دا ډیلیټ شو. اوس راشه دلته وګوره آسټن په نامه باندې شته؟ نشته، ختم شو. دا بلډینګ بلاک ارګنایزر دې دپاره استعمالیږي. دې نه لاندې موږ سره ورډ آرټ دی، دا مونږ دلته په ہوم ټاب کې ویله ورډ آرټ. دا اوس وګوره ښایسته ښایسته آرټونه دي، کوم ډیزاین ستاسو په کار دي نه دا اخیستی شي. دې نه لاندې ډراپ کې خو پرون ورته ویلې که یو حرف چې دی په 3 جملو کې 3 لاینو کې 4 لاینو کې تکراروئ. سیګنیچر دی، سیګنیچر مونږ لوستی و مخکې یو ډاکومنټ دی، دونه لیکل دي کړي، دې سره لاندې غواړې خپل د امضا ځای جوړ کړي چې امضا پرې وکړي که نه. دلته راځه دې ته چې راغلی ورته آرټ سیګنیچر صحیح شو چې په دې کلیک وکړو. خو دا د آنلاین سروس د جملو څخه دی، د مایکروسافت د آنلاین سروس د جملو څخه. دې دپاره باید تا ته هغه مشخص یو ډیوایس د هغه استعمالیږي، هغه د سره اوسي. صحیح شوه؟
ډیجیټل سیګنیچر په خاطر باندې. نو چې دا سیستم موږ سره نشته دی. بعضې کسان یې ګورې که پام کړی ساین پټ غوندې تذکیرې چې اخلئ امضا دپاره چې هغه کوئ هغه ته ساین پټ وایي. نو دا دې دپاره استعمالیږي چې دا سیستم خو موږ سره نشته دی. خو بیا هم که چیرې ته غواړې چې یو سیګنیچر لاین دلته اډ کړي دقه ځي کې راځه په دې کلیک په دې چې دې کلیک کړو تا ته وایي ستاسو نوم چې شی دی زما نوم دی محمد اسلام. ټایټل د چې شی دی وظیفه د چې زه ته چې هیډ آف آی ټي. ایمیل د چې ته چې IT at مو ته لیکو intercontinentalkabul.com. صحیح شوه. فقط اوکې کلیک کې ګوره ستاسو سیګنیچر لاین دلته اډ شو. نو دا ډاکومنټ چې ته اوس محمد اسلام ته ولیږې نو هغه پوهېږي چې په کوم ځای کې د امضا وکړي. د امضا ځای لپاره د لاین جوړ کړو د سیګنیچر لاین دا دې لپاره استعمالیږي. صحیح شوه. زمونږ ستاسو خو سیستم جدا دی مکتوب داري چې دغه که نه مشخص ځای دی او هغه سیستم دا هغه دپاره چې کله ته مثلا انګلیش کې کوم ډاکومنټس لیکې هغه دپاره غواړې یو سیګنیچر لاین اټ کړې نو دلته به راشي دې باندې به کلک و مشکل نشته دري پښتو هر څه خو دا پښتو کې څوک داسې نه استعمالوي. دې نه لاندې موږ سره ډیټ اینډ ټایم دی. یو ډاکومنټ ولیکو غواړې دې سره تاریخ هم پرنټ شي چې تا ته معلومات وشي چې دا ما په کم تاریخ په کم ساعت پرنټ کړو. ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک وکړه راشه کم فارمټ یې خوښ دی دا فارمټ مې خوښ دی اوکې کلیک کړه هماغه فارمټ ډیټ اینډ ټایم تاسو ته راځي. فارمټونه هم بدلولی شي مثلا اوس عیسوي دی هجري تاریخ راته وړه ګورئ هجري تاریخونه هم شته دي پکې. زه چې کله ګوره مثلا جورجین تاریخ مې واغېستو زه دلته راځم ګوره ډیفالټ دغه فارمټ دی که نه ډیفالټ ډیټ فارمټ دا دی. که چیرې زه دا بدل کړمه مثلا دا مې واغېسته دا مې واغېسته او غواړې دا همیشه دایمي استعمال شي سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کړه بیا به دا چې کله ته ډیټ انسرټ کړې اټومیټیکلی په دې به کلیک شوی. دې نه لاندې بل دلته یو بل آپشن هم په نوم د اپډیټ اټومیټیکلی که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړی اوسي یو تاریخ اپډیټ کې دلته راوړئ اوس څو بجې دي مثلا 21 تاریخ دی که نه دا فایل تاسو سبا ته پرنټ کوئ اټومیټیکلی دې تاریخ هم چینج کېږي دلته 22 راځي ځکه دلته موږ ویلي چې اپډیټ اټومیټیکلی خپل ډیټ اینډ ټایم څه شي اپډیټ شي. ورپسې دې نه لاندې موږ سره آبجیکټ دی. آبجیکټ څو شیانو دپاره موږ استعمالو. یو که چیرې ته غواړې د ورډ فایل کې ته څه وکړې یو د ایکسل فایل راوړې پرنټ فایل راوړې صحیح ده دې دپاره موږ دا استعمالو. څنګه کېږي را به شي دلته آبجیکټ ته چې راغلی ساده لیکل راوړې ټیکس فرام فایل که نه آبجیکټ ته غواړې چې مثلا زه یو آبجیکټ بل پروګرام نه یو شی راوړم یو شی جوړوم په دې کلیک چې په دې کلیک کوم پروګرام نه چې شی راوستل غواړئ اډابي اکروباټ ډاکومنټ څخه پینټ پروګرام څخه فوټوشاپ څخه ایکسل څخه کوم پروګرام نه چې شی راوړئ زه ورته چې ایکسل ورکشیټ خلاصوم هغه کې یو شی جوړوم او هغه دلته راوړم. که ته وایې چې ما سره تیار جوړ دی کریټ فرام فایل ته به لاړ شئ براوز ته به لاړ شئ فایل ستاسو کوم ځای کې دی زه ورته د مثال په طور ډیسکټاپ کې دی کوم ځای کې دی فایل انتخاب کړه اوپن کلیک هغه فایل به دلته راشي. زه ورته چې نه زه یې خپله جوړوم ښه کریټ نیو و ایکسل فایل جوړی او اوکې باندې کلیک کړه اوکې چې کلیک کړه ایکسل پروګرام خلاصېږي دا د ایکسل پروګرام راغی. ایکسل پروګرام کې څه شی لیکل غواړي زه ته لیکم چې سټوډنټ لیکم چې امپلای EMPID امپلای ID امپلای نیم بیا هغه نه وروسته پوسټ د هغه نه وروسته سیلري هغه نه وروسته لیکم اډوانس او د هغه نه وروسته لیکم بیلنس دا مې لیکم. ما سره یو 5 نفره کارمندان د اداره کې کار کوي د یو نوم حضرت ولی دی بل نوم خان دی بل اسلام دی بل ولی دی بل احمد دی. دا ټول چې دي ډاکټران دي د مثال په طور د دروغو ډاکټران دي د 1000 روپۍ معاش دی 2000 3000 4000 او 15000 دی چې دی اډوانس نه دی اخیستی دی 100 روپۍ اډوانس اخیستی دی 500 روپۍ دفتر نه پیسې کې پیسې اخیستی 1000 روپۍ اخیستی او د 1200 روپۍ باقي څومره شو څومره باقي پیسې پات دفتر باندې دو مساوي سیلري نه وخت منفي که دا خو ستاسو درس نه دی خو همداسې زه جدول ځان سره جوړوم انټر مې کلیک کړو نو د هر یو کس باقیداري ما ته وښودل. دا یو جدول ما جوړ کړو اوس دا جدول تاسو غواړئ چې ورډ پروګرام ته انتقال شي فقط دې خو ته کلیک کړه هماغه جدول ورډ پروګرام ته راغی که رانغی صحیح شوه. راشه څه چالو که جدول بره راشه عنوان ورکړه زه لیکم چې HIK امپلایز صحیح شوه سیلري ټیبل ډبل کلیک کړه سایز هم غټ کړه سیلري ټیبل for the month of January 2022
که سایز ورته غټوله نور تغییرات راوستل غواړې هم کولی شي، خو دې ځینم کیږي سایز غټ که ورته. که نور تغییرات راوستل غواړې مثلا دا کالم نه اوسي، دا لاندې ځای نه اوسي، ډبل کلیک که بیرته په دې باندې ډبل کلیک چې وکړه اکسل پروګرام خلاص شو. دغه نه دی دا کالم دا بارډر چې دا لږ زیاته سي نږدې که ورته داسې دونه غواړم او داسې دونه غواړم. اوس فټ راغی که نه دې خوا کلیک که هماغه جدول دلته راغی منظم. که دا کالمونه مثلا دا یو کالم وړکی دی دا بل غټ دی ډبل کلیک که په دې باندې ورته ورور دا کالم لږ زره غټ که ډبل کلیک که دا امپلای آی ډي لږ وړوکی که بیخي غټ ځای نیولی دی او نور شی غواړې نه بس لاندې کلیک که ښایسته غوندې جدول دې جوړ کړو. د اکسل پروګرام نه دی ورډ پروګرام ته راوست. اوس ورډ پروګرام کې موږ داسې نشو کولی داسې فارمولې اټومیټیکلی استعمال کو. مجبور یم زه دې ته جدا فارموله استعمال کړم، دې ته جدا فارموله لکه څنګه جدا فارموله ګور املا ټیبل زه راغلم دلته یو کالم دوه درې څلور پنځه شپږ کالمه ما سره دي صحیح ده. شپږ کالمه ما جوړ کړو مخابرین باندې کوي. شپږ کالمه ما جوړ کړو دلته تاسو څو ګورئ شپږ کالمه شو دلته ما سره دا ټیبل مې لږ زره داسې ډیزاین هم کړو. ومې لیکه امپلای آی ډي امپلای نیم پوسټ او بل مې څه ولیکو سیلري اډوانس او بیلنس مې ورته ولیکو. اوس دلته راغلم یو دوه درې څلور نفر دي پنځه نه دي دلته دې لس کې. دا ما سره څوک دی دا اسلام دی وظیفه یې چې ده مثلا انجینیر دی سیلري څومره ده مثلا 100,000 روپۍ اډوانس څومره اخیستی 1,000 روپۍ د دې بیلنس څومره پاتې کېږي. دې دپاره موږ ویلو که نه چېرته راځو انزرټ ته چې راغلی دلته راځو دلته چې راغلی فیلډ ته راځو فیلډ کې چې دی څه کوو فارموله باندې کلیک کوو. فارمولې ته چې کلیک کوو فارموله باندې به کلیک وکړي. دلته ګورئ لیکلي سم لیفټ چې شی که جمع که دا د چپ پیسې چپ طرف ته پیسې دي که نه مخکې به یې سم ابف ویله. اوس داسې اکسل کې موږ داسې نشو کولی چې ورته وایي چې دا واخله اول کالم نه منفي که مثلا یا د سیلري کالم نه منفي که اډوانس دا کار دی کې نه کېږي داسې. نو په دې خاطر موږ ضرورت لرو چې څه وکړو اکسل پروګرام خلاص کړو هلته جدول جوړ کړو. بیا هم که چېرې ته غواړې د هغه کې مجبور یو نفر جدا جدا جوړ کړي لکه څنګه ګوره سم لیفټ منفي 1,000 روپۍ صحیح شوه 1,000 روپۍ دې اډوانس اخیستې که نه دي اخیستې اوکې کلیک کوئ د 100 روپۍ پاتې کېږي موږ سره ښه 1,000 روپۍ صحیح هغه نه شو 2,000 روپۍ به راځي ګوره دلته راشئ فیلډ ته فارمولو ته چې راغلی سم لیفټ منفي 2,000 روپۍ ځکه 1,000 او 1,000 څو کېږي 1,000 1,000 د ده معاش دی ښه نو څو ته منفي کړو 2,000 ته منفي کړو چې د ده 19,000 روپۍ هلته پاتې شي. دا اوس وګوره لکه ډېر په مشکله باندې دا کار کولی شي. که چیرې داسې اوسي دا بیا هغه اوسي دا چې شی اوسي اوور ټایم اوسي اضافه کاري اوسي بیا ډېر ښایسته جمع کوي درته ګوره هلته راشه فارموله باندې کلیک کړه فیلډ ته چې راغلی فارمولې ته راشه ورته سم لیفټ بس دا چپ طرف ته پیسې جمع کوي نو 1,000 معاش دی 1,000 روپۍ اضافه کاري کړې څو کېږي ټولې 1,000 روپۍ هغه جواب درته ویستو. یعنې بعضې فارمولې ډېر منظمې راځي بعضې فارمولې ته مجبور یې چې په هغه کې ډېر په مشکله باندې هغه جدول هغه لیست شیان جوړ کړي فارمولې خپله جوړ کړي. خو اکسل پروګرام کې داسې نه دی چې څه رقم حساب کتاب وغواړې اکسل پروګرام کې ډېر په راحتۍ کولی شي تاسو. نو دې دپاره ما څه وکړو دغه جدول مې اکسل پروګرام کې جوړ کړو دلته مې راوستو. هغه نه وروسته بل مونږ سره ټیکس فرام فایل دا کمانډ هم ډېر زیات مهم دی. بعضې کسان وایي استاذه وایي ما سره یو څو فایل دي ورډ فایل یو فایل مې لیکلی د افغانستان په باره کې صحیح شوه دونه لیکل مې کړي دي دې ته مې داسې ډیزاین ورکړی دا مې بولډ کړو سیف مې کړو دا لاندې لیکل مې واخیستو دا مې ټول داسې سلیکټ چې کړو دا مې جسټیفای کړو کنټرول جے څه کار کوي جسټیفای کوي دا مې سیف کړو کنټرول ایس باندې مې کلیک کړو صحیح شوه براوز ته لاړم ډیسکټاپ کې مې سیف کړو د چا په نامه باندې افغانستان په نامه دا سیف شو. بل ډاکومنټ مې واخیستو کنټرول ډبلیو مې کلیک کړه هغه ډاکومنټ مې کلوز کړو کنټرول ډبلیو چې لپاره استعمالي کلوز لپاره کنټرول ان مې کلیک کړ نوی ډاکومنټ مې واخیستو ګور دا شارټکټ کې هر پروګرام کې استعمالیږي سیف نیو ډاکومنټ کلوز ډاکومنټ اوپن ډاکومنټ پرنټ ډاکومنټ. دلته راغلم ومې لیکو مثلا ننګرهار مې ولیکو ننګرهار په باره کې مې یو فایل جوړ کړو دا مې ټول سلیکټ کړو ښه صحیح متوجه اوسئ ګور چې دا لږ زره مهم دی او دلته مې څه چلو کړو دا مې بولډ کړو دا مې سیف کړو چا په کنټرول ایس مې کلیک کړو براوز کې د چا په نامه باندې ننګرهار په نامه باندې په همدې شکل دلته مې ولیکو بل لغمان مې ولیکو دا مې سیوز کړه دا ځل راغلم سیوز مې کړو براوز ته لاړم په چیشت په نامه لغمان په نامه باندې دا مې سیف. اوس که چیرې ته غواړې دا درې واړه ډاکومنټ یو ځای کوي تاسو یو کس وایي چې ما سره 3 مختلف ورډ فایلونه دي او دا باید زه یو ځای کړم
که اوپن کوي خو هر یو جدا جدا اوپن کېږي نو څه رقم چل به وکړي لاړ به شي چېرته انزرټ ته به راشي دلته به راشي فرام فایل ته انزرټ فایل فرام فایل ټیکسټ فایل فرام فایل په دې به کلک چېرته دی ستا فایل ډیسکټاپ کې د چا په نامه افغانستان یو دا راوړم دا خو راغی بله صفحه کې راوړی بل فایل دی و دلته راشئ بیا راشئ انزرټ ته ټیکسټ فرام فایل چېرته دی ستا فایل ډاکومنټ کې دی و لغمان په نامه باندې په دې کلک په دې چې کلک لغمان هم دلته راغی که رانغی بله صفحه اخلې و کنټرول ډبل کلک که بل فایل دی چېرته دی بل فایل مې دلته دی چا په نامه د ننګرهار په نامه باندې ننګرهار دی که نه داسې ګوره ننګرهار لغمان او افغانستان په دې شکل تاسو څو ورډ فایلونه یو ځای کولی شي کمباین کولی شي نو هغه نه وروسته دا بیا منظم تاسو پرنټ کړئ که ستاسو په یادو موږ په انزرټ کې په پیج نمبر کې یو کمانډ وویلې فارمټ پیج نمبر دلته چې راغلو سټارټ آټ موږ ویلې که چیرې ستاسو یو فایل ډاکومنټ اوسي 15 صفحې اوسي هغه بل ځای کې اوسي او بل فایل د همغه په سلسله شروع هغه جدا وي نو نمبر چې ورکوي یو نه 15 پورې خو هغه فایل شو دلته به تاسو د شپږ نه شروع کوئ دا کوم حالت کې لکه دغه اوس چې موږ تاسو ته مثال کار وکړو دغسې حالت کې چې فایلونه ستاسو جدا جدا اوسي بله لاره یې دا ده رای حل چې تاسو فایلونه ټول یو ځای کې بیا نمبر ورته ورکړئ 1 2 3 4 5 6 8 9 دغسې مسلسل نمبر ورکړئ دا دی په دې انزرټ ټاب کې بل موږ سره اکویشن دی اکویشن څه ته ویل کېږي انګلیسي کې معادلې ته ویل کېږي اکویشن معادلې ته ویل کېږي دې کې تیار جوړ شوي فارمولې دي موږ سره مثلا که ستاسو په یاد د محمد بن موسی فارمول دا دی که نه دی همدا فارمول دی که نه لسم صنف کې تاسو ویلی دی که نه او دا فارمول دی که تاسو دا فارمول په کار یو ځای کې کتاب چې لیکي کلک کا فارموله ټوله خپله مکمل راځي درته پوه شوې په خبر باندې که چیرې تاسو ته نور داسې فارمولې په کار دا هم نه وي په کار مثلا یو ځای کې ته خپل په طبیعت باندې غواړې یو فارموله ولیکې اکویشن ولیکې اکویشن څه ته ویل کېږي معادلې ته ویل کېږي انزرټ نیو اکویشن په دې کلیک چې په دې کلیک چې شی کې زه ورته وایم چې یاره لیکمه چې دلته ګوره مختلف سمبولونه دلته شته دي موږ سره صحیح شوه زه مثلا دلته ګوره هغه هم شته دي پکې فراکشن کسرونه هم شته دي موږ سره داس ګورئ په همدې شکل انټګرال دی پکې لارج اپریشن فنکشن دي پکې لیمټ لوګاریتم دا شته پکې موږ سره مثلا زه لیکم چې شی لیکم چې لوګاریتم د قوس کې لیکم لوګاریتم د لس په قاعده د لس بیا دغه لیکم ایکول ټو یو سره ګور یو ځای کې کتاب کې زه لوګاریتم استعمالوم نو ګور راغی لوګاریتم د لس په قاعده د لس مساوي کېږي که چیرې یو لوګاریتم قاعده ونه لري قاعده یې څو ده لس ده صحیح دا خو موږ ویلو که نه نو په دې شکل تاسو دې ځینې معادلې هغه کولی شئ که چیرې ته خپل یو ډیزاین جوړ کړی دی هغه غواړې ځان سره سیف کړي په حیث د یو فورمول مثلا دا د نه پوهېږم دا د مربعات د دایرې فارمول هغه دی دایرې هغه دی فورمول دی که نه که چیرې دی کې ته مثلا ځان یو فورمول جوړی دی مثال په طور لاړم انزرټ نیو اکویشن مې انتخاب کړ لیکم چې ومې لیکه چې لوګاریتم د لس صحیح شوه بیا مې ولیکه چې په قاعده د لس مساوي کېږي د یو سره یا مثلا لوګاریتم د سل مې ولیکه زر لیکم لوګاریتم د زر په قاعده د لس مساوي کېږي د څو سره دریو سره لس سره نه دی صحیح ده ګوره ریاضي دې یاده وتلې ده دا هم چې ولیکه دا اوس ځان سره غواړې سیف کړي راځه چېرته انزرټ ته چې راغلی اکویشن ته چې راغلی سیف سلیکشن ټو اکویشن ګالري په دې باندې به کلک وکړي چې په دې د کلک د چا په نوم باندې دا فارموله د څه ده ورته وایم دا حضرت ولي یو فورمول کشف کړی دی حضرت ولي اکویشن په دې نام باندې فقط اوکې کلک که اوس دا فورمول هغه شو لکه محمد بن موسی داسې یو فورمول یې کشف کړی دی اوس که تاسو ته چېرته د حضرت ولي فورمول په کار دلته به راشئ ګورئ دې ځای کې اوس ګوره دا خو تیار جوړ شوي خو لاندې چې راشي دلته تاسو ګورئ حضرت ولي اکویشن په دې کلک کې هماغه فورمول تاسو ته راوړي که چیرې دا وغواړئ ډیلیټ کې کوم ځای نه ډیلیټ کېږي مخکې موږ لوستی وو که نه دلته لاړ شئ بلډینګ بلاک ارګنایزر باندې په دې چې د کلیک کو دلته ګوره ګیلري کې چې دی کټګري کې چې دی دا د وخې د ګیلري کې به تاسو چې انتخاب کې اکویشن ته راشئ اکویشن دا دی که نه دلته به حضرت ولي خپل راغلی تاسو وګورئ حضرت ولي شته که نشته دا دی حضرت ولي ګورئ دا ډیلیټ کړ ورته دا فورمول غلط کشف کړه ډیلیټ باندې کلک کې بس حضرت ولي لاړه ووتو خبره خلاص شو نو په دې شکل تاسو دې نه استفاده کولی شئ بل مو سره چې دی سمبول دی سمبول ډېر زیات کم کسان چې کتابونه لیکي هغې دپاره زیات استعمالیږي یو وخت کې چې زما خپله فارسي پښتو ټایپنګ زده نه و بیا ما به دې سمبولونه استفاده کول دلته به راغلم مور سمبول ته
دې ته به چې راغلم دې ځای کې بیا ما چې شی کوله د فارسي ټکس به مې انتخابول ورته هغه کې به حروف د الفبا و الف ب ت د هغه په واسطه به ما لیکل کوله الفبا به م لیکله فارسي لیکل به چې زما ایسته نه و صحیح دلته خو شته دي پکې هر څه مثلا نارمل ټکس ته راشه دا انګلیسي ما انتخاب کړې ده دا اوس ګوره مثلا الف به مې لیکله بیا به مې سین لیکله بیا به لام زما خپله فارسي ټایپنګ یا پښتو ټایپنګ زده نه و نو اوس خو ضرورت نشته هغه شیانو ته خو که چیرې تاسو دغسې حالات سره مخامخ کېږئ نو تاسو کولی شئ دنه استفاده وکړئ بل سمبول څه وخت موږ استعمالو مثال په طور باندې زه یو ځای کې زیات اټ استعمالوم اټ سمبول دا خو شته که بل سمبول تا ته پکاري هغه استعمالوئ دلته راشه انزرټ سمبول ته موډ سمبول ته راشه ښایسته ښایسته سمبولونه دي ټولو کې ښایسته سمبولونه چې دي هغه په ویب ډینګ کې دي موږ سره ویب ډینګس دلته راشه وګورئ ویب ډینګ څه شو دقه دی په دې کلیک دې کې ډېر ښایسته ښایسته سمبولونه دي مثلا چېرته سفر لرئ جاز درته پکار دی په دې کلیک صحیح ده ټایچي د پکار ده کتاب د پکار دی یا زه مثلا غواړم د جومات دپاره د دروازې دپاره یو تلیفون عکس هغه کوم په هغه باندې چلیپا وباسم چې کوم کسان جومات ته راځي تلیفون بند یا خاموش ګوره سمبول دلته تیار شته یو خو دا دی چې نن سبا انټرنیټ ګوګل نه خلک هغه اخلي راځي ګوګل ته چې راغی لیکي ګوګل مثلا لیکي فون لیکي صحیح شوه مثلا لیکم پلیز سایلنٹ یور فون سیل فون په دې مې کلیک کړو ګور دې په باره کې تیار جوړ شوي عکسونه شته دا پرنټ کړه په هغې ولګوه یا دا انګلیسي لرې کړه پښتو فارسي هر څه چې لیکې پکې خو که چیرې ته غواړې چې د سمبول نه استفاده وکړي دا تلیفون دی که نه دا تلیفون خو څوک ځان سره نه ګرځوي خو هغه نور واړه تلیفون نه وګوره دلته د واړو تلیفونونو عکس هم شته حتما ما سره شته دغه دی دا دی دا هم کلیک کړو خو دا هم نه دی خو خیر دا به ورته واخلو دغه انزرټ مې کلیک کړو انزرټ چې کلیک کړو دا سلیکټ کړه داسې سلیکټ یې کړو دې ځای نه سایز زیات کړه سایز یې څومره غواړې زه ته چې 200 غواړم 200 سایز یې غټ شو اوس هم وړکی دی سلیکټ یې کړه بیا یې نور هم دې ځای نه غټ کړه سایز یې دا چې سایز غټ کړه دلته کلیک کنټرول ای ورته منځ ته راوړه منځ ته راغی که رانغی صفحه دې صحیح نه ده صفحه به څه چلو کې انزرټ ته به لاړ شي او لیاوټ ته چې راغلي ته پیج څه غواړم لینډسکیپ شي په دې شکل باندې بیا هم دا څه کړه لږ نور هم سایز غټ کړه ورته چې غټ صفحه ونیسي مکمله اوس صحیح شو اوس به څه چلو کې را به شي انزرټ ته یو دانې داسې تیر به پرې رسم کړي چې وروره خبرې مکمل بند دي دې ته به څه چلو کې دې نه آوټلاین ته به راشي رنګ خو به اول سور واخلی شي معلوم شي دا خبره ډېره جدي ده دلته راغلم ویټ کې مې دغه ویټ ته واخیست که دا وړکۍ اندازه مور لاین ته راځه دې ځای نه ویټ څه که ویټ د ده کومه دی ویټ د ده دونه دی زه ته چې دا 10 که دا اوس صحیح دی کلوز که د ده بله کاپي وباسه کنټرول باندې کاپي ویستل کېږي که نه کنټرول مې واخیسته بله کاپي مې ورته ویستله همدا کاپي چې د ویستل ته راشه دا روټیټ که کم طرف ته هورزنټل روټیټ کې که ورټیکل ورته دا اوس وګوره دا به پرنټ کې رنګه او دا دروازې مخ سره به ولګې نو که څوک پوهېږي په اشاره باندې خو بس همدغه اشاره د تلیفون دې بند کړه صحیح ده سمبول کوم ځای کې موږ استعمالو دقسې حالاتو کې تاسو د سمبول څخه استفاده کوئ ورپسې موږ سره انزرټ ټاپ ختم شو په خیر سره بل ټاپ چې موږ سره دی هغه ډرا ټاپ دی ډرا ټاپ چې دی دا زیاتره نه وي سن 2019 حافظ کې تاسو وګورئ دا نشته دی 14 کې نشته 14 کې نشته یو شی رسمي لکه د ماشومان غوندې په دې کلیک خو دا څوک نه استعمالوي زیات صحیح ده سمبول د پکار شکل د پکار دا اوس وګوره هلته ښایسته ښایسته شکلونه شته خو بیا هم که چیرې ډرا کوې مثلا دلته ګوره یو لاین ډرا کوې دې باندې سلیکټ کېږي هغه کوم شکل چې تا آبجکټ ډرا کړی رنګ ورته ورکوې دا اوس ګوره نو دونه مهم نه دی په دې خاطر موږ په دې باندې خبرې نه کوو راځو اصلي درس ته ډیزاین ته راځو ډرا تاسو خپله کار وکړئ کوم ځای کې سوال به ما سره شریک رنګ او پنسل چې دا د ماشومانو کار دی که نه په دې خاطر باندې تېرېږو ترېنه ډیزاین ته چې راغلو یو لیکلی دی یو ټکس جوړ کړی دی دې کې بلټن موږ سره ډیزاین نه دی ګوره ډاکومنټ فارمټینګ که خپل ډاکومنټ ته غواړئ فارمټ ورکړئ تیار جوړ شوي فارمټونه مثلا دلته ما ولیکه افغانستان دا مې بولډ هم کو او وښي دا مې بولډ کو سایز مې غټ کو ورته اوس ته دې کوم غواړې دا لیکلو ته کوم هسې ډیزاین ورکړې دا ډیزاین د خوښ دی بدلېږي که نه بدلېږي زما لیکل دا ګوره عموما ټول که تصویر یې پکې که آبجکټ یې پکې لیکلي که عنوان یې ټول بدلېږي مثلا ما دا خوښ کړه څه ګوره دا ډیزاین بند یا مثلا دې لیکلو ته ما رنګ ورکړه هوم ته لاړم دغسې رنګ مې ورته ورکړې دا رنګ مې ورته انتخاب کړه اوس که دا ته سلیکټ کېدای شي هغه ته ډیزاین ته چې راغلی کوم رنګ دې خوښېږي
داسې رنګ د خوښېږي داسې رنګ د خوښېږي داسې رنګ د خوښېږي. اوس ګوره دې ته ما هیډنګ نه دی ورکړی، دا مې سلک راغلم دلته زه هیډنګ 1 ورکوم. اوس ګوره داسې لاین اټومیټیکلی راغی. ولې لاین راغی؟ ځکه چې د ډیزاین کې مونږ دا ډیزاین انتخاب کړی. که چېرته دا انتخاب کړي لاین به بل رقم شي. وشو که نه؟ لیکل هم بدل شو، هر څه بدل شو. او که چېرته داسې یو ډیزاین خوښ کړي او هغه غواړي دایمي سیف کړي، هغه دپاره مونږ سره بیا آپشن شته دی. ګوره سیو از ا نیو سټایل لکه مخکې چې مونږ ولوستو. او که چېرته غواړي چې صرف رنګ یې بدلوم، راځه دلته رنګ یې داسې غواړي، مثلا کوم هسې رنګ غواړي هماغه رنګ باندې کلک کړه، رنګ مکمل څه کېږي بدلېږي. که تنها فونټ یې بدلول غواړي، لیکل دې دغسې شکل ته ووړي. دا مې نه دی خوښ، مثلا زه غواړم دې شکل ته وړي. ګوره اوړي که نه اوړي، بدلېږي را بدلېږي. او تیمز چې دی دا چې دی هم د لیکلو دپاره دی، هم د تصویرانو دپاره دی، د ټول عموما دا بدلېږي. ګوره که آبجکټ درسره یي که هر شي، دا عموما ستا د ډاکومنټ شکل بدلوي. لکه تاسو په موبایل کې تیمز لرئ چې بل تیمز انتخاب کړي، د هغه باندې تصویر هم بدلېږي، مینوګانو رنګونه هم بدلېږي، ټول شیان بدلېږي، ډاکومنټ هر څه بدلېږي. دا اوس وګوره مختلف تیمونه دي. زیات دا څوک نه استعمالوي. یعنې زما به په دونه وخت کې چې کمپیوټر سره زه بلد یم، یو ورځ مې نه په یادېږي چې ما دې نه استفاده کړې، دونه زیات په درد نه خوري. بل پاراګراف سپیسنګ دی. که غواړئ پاراګراف سپیسنګ مونږ دلته هم لوستی وو. انزلټ ته چې راشي دلته څه ګورئ، دلته سپیسنګ مونږ وایو، لاین سپیسنګ هم شته، پاراګراف سپیسنګ هم شته، مونږ لوستی وو دې ځای کې. که غواړئ پاراګراف ته خپل سپیس ورکړي، صحیح ده. دې پراپرټیز کې وکنه دلته چې راشي پاراګراف ته دې ځای کې مونږ ویلو چې مخکې غواړئ سپیس ورکړي، وروسته غواړئ سپیس. دا دلته مونږ سره شته. لیاوټ ډیزاین ته چې راشي وګورئ، صرف هم سپیس ورکړئ په دغه شکل باندې. ګوره فاصله یې کمه کړه، لږ زره فاصله زیاته یې. که بیخي فاصله زیاتول غواړئ، دا اوس وګورئ نو پاراګراف سپیس، ګوره سپیس ختم کړه ټول، صحیح ده. که غواړئ چې نه خپل په طبیعت سپیس ورکړئ، کسټم پاراګراف سپیسنګ باندې کلیک کړه، دلته راشه څومره سپیس ورته ورکړئ. ګوره پاراګراف پوزیشن د سره رقمي، لیفټ خواته څومره فاصله ورکړئ پاراګراف ته، اوکې کلیک کړه، لیفټ خواته فاصله ورکول شو. فقط چې لږ زره انګلیسي دې زده نور خپله پرې پوهېږي. دلته راځه ګوره رایټ خواته څومره فاصله ورکړئ. غواړي چې مثلا ستا اول پاراګراف هینګینګ شي، مونږ لوستی که نه ته وایي چې نه اول لاین دې دننه راشي د پاراګراف. ګوره د هر یو پاراګراف اول لاین دننه راغی، دا مونږ هلته لوستي وو، دلته بیا تکراري راغلي دي، صحیح شوه. نو افیکټس چې دي دا زیاتره مونږ د هغه دپاره استعمالو، شیپونو دپاره استعمالو. زه راغلم یو شیپ مې واخیست، دا لیکل مې سلیکټ کړو، ډیلیټ مې کړو، او دې ځای کې مې سټایل څه واخیسته، سټایل مې ورته دا بیخي دا ډاکومنټ مې بند کړو، نوی ډاکومنټ مې واخیسته، یو شیپ مې رسم کړو. راغلم دې ځای کې مثلا دغسې یو شیپ مې رسم کړو، دا شیپ مې رسم کړو، او دې کې مې لیکل هم کړو. ومې لیک مثلا رایټ کلیک اډ ټیکسټ باندې مې کلیک کړو، HIK مې ولیکه، بورډ مې سایز مې ورته غټ کړه داسې. اوس که چېرته غواړې دا شیپ را بدل شي، ډیزاین ته چې راغلی افیکټ ته راشو، دا داسې غواړې، ګورئ بدلېږي که نه بدلېږي، مختلف شیپونه دي، افیکټونه دي ستاسو د شیپ لپاره. کوم ډیزاین چې ستا خوښ هماغه ورته انتخاب کړه، صحیح شوه. که چېرې تا یو ډیزاین هغه کړی او ته غواړې چې دا دایمي استفاده شي، سیټ از ډیفالټ، هماغه سټایل به دایمي بیا استعمالېږي. مونږ مخکې هم دې په باره کې خبرې کړې. اصلي خبره د واټر مارک ده، داسې خوشې ګپ شپ ټول. واټر مارک څه دپاره استعمالېږي؟ زیاتره کسان چې کله کتاب ولیکي، په دې خاطر باندې چې دا کتاب څوک غلا نه کي، خپل په نوم باندې هغه نه کي، څه چل کوي، دا لیکل دي دا اخلي سیف کوي PDF کې، خو د لیکلو لاندې یا خپل تلیفون نمبر لیکي، یا خپل د ادارې نوم لیکي، یا خپل نوم لیکي چې خلک پوه شي دا چا لیکلی. خیره شکل باندې د خیره شکل لیکلو راوستلو ته واټر مارک وایي، صحیح ده. لکه یو شی چې اوبو کې وغورځېږي رنګ یې لاړ شي. دا ډاکومنټ مې منظم کړه لږ زره، دلته راغلم بره صفحې ته راغلم، دې ځای کې مو ته ولیکه چې مثلا بیسک فنډامنټلز آف کمپیوټر، د کمپیوټر ابتدایي اساسات، صحیح شوه. اوس دا لیکل ما کړي دي، زه غواړم چې د هر یو صفحې لاندې زما نوم راشي، زما نمبر هم راشي، لاړ به شي ډیزاین ته چې راغلی، واټر مارک ته چې راغلی، دلته تیار جوړ شي واټر مارک هم شته. مثلا بعضې کسان یو مهم اسناد دي چاته یې لیږي، په دې خاطر چې دا کس پوه شي چې دا اسناد مهم دي، محرم دي، بل چاته ورنه کي، دا واټر مارک اخلي، کنفیډنشل، دا اسناد محرم دي. اوس وګوره هر یو ډاکومنټ کې چې راغلی کنفیډنشل، نو دا اسناد چې کله چا لاس ته اداره کې وغورځېږي، که کارمند شي که بل کس وسي، هغه سره ډېر احتیاط کوي، دا پوهېږي چې دا اسناد مهم دي، ډېر په احتیاط سره یې ساتي، صحیح شوه. که ته وایې نه دا مې نه خوښېږي،
ډو ناٹ کاپي یو څوک یو نوټ جوړ کړی دی بل څوک حق نه لري چې دغه کاپي وباسي نو دلته چې راغی ډو ناٹ کاپي راغی ورته نو دا د تاسو وکړه دلته راغی ډو ناٹ کاپي ډو ناٹ کاپي اوس ته وایي چې یاره دا څه شی دی ډو ناٹ کاپي زه خپل نوم لیکم پکې راځه دلته چې راغلی ګوره یو کمانډ یې په نوم د کسټم واټر مارک زه خپل په کسټم هر هغه کار چې ته په خپل طبیعت کې هغه د کسټم ولیکېږي صحیح شو په دې مې کلیک چې راغلی چې شی لیکي وروره دلته ډو ناٹ کاپي لیکل شوي نه لرې که ډو ناٹ کاپي چې شی دی ډو ناٹ کاپي لیکم چې لیکم مثلا prepared by دغه نه وروسته لیکم محمد اسلام ام اسلام دا لیکم غواړم دا لیکل راشي ارزي ها دا لیکل غواړي وو اپلای کلیک اوس شي راغی prepared by محمد اسلام صاحب سره یعنی دا نوٹ د چا په واسطه باندې آماده شوی دی هر یو صفحه کې ستا نوم راغی صحیح شوه حتی که غواړې خپل نمبر دې ولیکې که نه نو دلته راشه کسټم ته چې راغلی ډاش ولیکه ورته خپل نمبر دې ولیکه که مستقیم خپل نمبر لیکې هم مشکل نشته دی ښه لیکل لنګویج خو دا د انګلیسي و په دې خاطر انګلیسي که چېرې ته غواړې فارسي نور شیان لیکل کې دې ځینې انتخابولی شي ډایرکټ لیکل هم کولی شي صحیح شوه یا مثلا ومې لیکه چې کمپیوټر نوټس دا ورته لیکم اپلای دا دې راغی کمپیوټر نوټس ښه رنګ سره هم غواړې ورته رنګ غواړم دقسې رنګ اوسي اپلای کلیک داسې رنګ راسي که چېرې ته غواړې چې نه سایز د دې لیکلو سره کم اوسي دونه اوسي لیکل واړه شو که غواړې سایز یې بیخي زیات شي ورته چې 100% که اپلای کلیک که سایز یې غټ شو دا اوس ګوره ډایګنال غوندې لیکل شوي دا لیکل داسې هورزنټل غواړم داسې افقي یا عمودي یا افقي دا اوس وګوره په دې شکل باندې راغلی لیکل ګورې داسې درته چې نه ډایګنال اوسي او که چېرې ته غواړې چې رنګ یې تیز شي اوس ګوره سیمي ټرانسپیرنټ دی رنګ یې تیز که مکمل رنګ یې تیز شو په دې کلیک که بعضې کسان وایي چې زه غواړم تصویر راوړم د دې لاندې د خپل دفتر لوګو راوړم مثلا ما یو نوټ جوړ کړی د خپل پانتون لوګو هلته غواړم چې د دې هرې صفحه کې راشي چې د پانتون د کمپاین دپاره چې خلک پوه شي دا نوټ کم پانتون جوړ کړی دی بیا به څه شی کوئ بیا به داسې چالو کوئ چې دا ډاکومنټ بند کړئ نوی ډاکومنټ به واخلئ نوی ډاکومنټ هم چې واغسته را به شي چېرته وایي هلته خو رښتیا وی وکنه نو هغه ځای کې پکچر وکنه پکچر شته که نه پکې دلته راشئ ډیزاین ته چې راغلی واټر مارک ته پر کسټم واټر مارک ته چې راغلی دې ځای کې پکچر شته دی که نه نو زما پام نه و پکچر باندې کلیک وکئ افلاین ته لاړ شو ورته زه یو پکچر راوړم صحیح شوه کوم ځای کې دی مثلا زه غواړم چې د هغه لوګو راوړم څه ورته د کانټیننټل لوګو راوړم دې ځای کې صحیح شوه دې ځای کې کوم ځای کې د کانټیننټل لوګو ده ما سره دا د کانټیننټل یا طلوع آفتاب پوهنتون هغه راوړم دا مې راوست پوهنتون لوګو اپلای اوس وګورئ تاسو هر یو صفحه کې د طلوع آفتاب پوهنتون لوګو راغلی که نه راغلی بعضې کتابونه به تاسو کتلي نوټونه کم پوهنتون څوک یې چې جوړ کړي بیا خپل د پوهنتون هغه ورته راوړي هلته نوم راوړي د کمپاین په خاطر باندې بلې آفرین بعضې نقصې کې لیدلي او لوګو یې لاندې یې پکې نقصه ډیزاین کې لاندې واټر مارک کې دا راوړي پکې اوس که چیرې زه وغواړم لکه دا واټر مارک چې تاسو ګورئ دغسې یو واټر مارک ځان دپاره جوړ کړم او دلته دایمي سیو شي یعنې په دې معنی دغه لوګو د طلوع آفتاب پوهنتون چې ده دا زه غواړم دایمي از واټر مارک دلته بلټن واټر مارک دلته ما سره سیو شي او هر وخت چې زه وغواړم د هغه څخه استفاده وکړم په دې کلیک کړم هغه ماته از واټر مارک زما په ډاکومنټ کې اډ شي دې دپاره به څه چل کوئ زه دا ډاکومنټ مکمل کلوز کوم نوی ډاکومنټ اخلم لاړ به شئ انزرټ ته که چیرې ستاسو پکچر یې هغه به انزرټ کوئ ډاکومنټ کې که چیرې تاسو ټکس غواړئ هغه ټکس به منظم ډیزاین کوئ نو زه پکچر غواړم را به شئ پکچر ته دس ډیوایس به انتخاب کوئ تصویر ستاسو چیرته دی زما مثلا دا تصویر دی تصویر مې چې کله انتخاب کړو د هغه نه وروسته په دې تصویر به ډبل کلیک وکړئ را به شئ رب ټکس باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو بهاینډ ټکس انتخاب کوئ که چیرې مو دا انتخاب نه کړو تاسو ډېر مشکلاتو سره مخامخ کیږئ مثلا ستاسو تصویر دلته دی چې کله تاسو دا سیو از واټر مارک کوئ نو بیا چې کله تاسو ډاکومنټ کې دا انزرټ کوئ تر دې ځای پورې لیکل ستاسو نه کیږي لیکل به دې ځای نه وروسته ستاسو شروع کیږي نو په دې خاطر څه چل به وکړئ تاسو دا رب ټکس کې به تاسو بهاینډ ټکس انتخاب کوئ د هغه نه وروسته به څه چل وکړئ دا به سلیکټ آل کوئ که سایز یې غټوئ هم مشکل نشته سایز ورته غټ کړئ د دې پکچر سایز ما څه کړو غټ مې کړو دونه سایز مې غټ کړو دا اوس څه کوم سلیکټ کوم چې سلیکټ مې کړه لاړ به شئ ډیزاین ته چې راغلی واټر مارک ته به راشئ او سیف سلیکشن ټو واټر مارک ګیلري باندې به کلیک کړئ د چا په نامه باندې سیف کړئ زه ورته یم چې د طلوع
آفتاب یونیورسټي په نامه باندې طلوع آفتاب په نامه باندې دا مې سیف کړ اوکې مې کلیک کړ. اوس زه څه چل کوم نوی ډاکومنټ اخلم نوی ډاکومنټ مې واخیست دلته مې لیکل وکړو که چیرې تاسو ته هغه واټر مارک پکار یي نو لاړ به شئ ډیزاین ته چې راغلی واټر مارک ته به لاړ شئ نو تاسو وګورئ هغه واټر مارک دلته مونږ سره سیف شوی په نوم د طلوع آفتاب په نامه باندې چې کله په دې زه کلیک کوم اټومیټیکلی هغه واټر مارک زما په دې ډاکومنټ کې څه کېږي اډ کېږي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ په ورډ پروګرام کې ځان دپاره یو واټر مارک جوړ کړئ چې د هغه څخه تاسو په دایمي شکل استفاده وکړئ. نو که چیرې تاسو غواړئ دا بیرته ډیلیټ کړئ لاړ به شئ دلته وګورئ مونږ سره اما کوم واټر مارک چې جوړ شوی په همدې به رایټ کلیک وکړئ په دې چې رایټ کلیک کړو ډیلیټ اورګنایز اینډ ډیلیټ ته به لاړ شئ او همدغه واټر مارک چې تاسو جوړ کړی په دې به کلیک کړئ او ډیلیټ باندې به کلیک کړئ یس انتخاب کړئ کلوز که دا صفحه اوس تاسو راشئ وګورئ ستاسو واټر مارک دلته مونږ سره نشته دی. نو دا زمونږ د نن ورځې درس